سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، دا کاپادوکیا ده. کاپادوکیا د ترکیې د مرکزي سیمې هغه پټه او اصرارناکه دره ده چې د ځمکې یو بېسارې منظر لري. کاپادوکیا په مرکزي ترکیه کې موقعیت لري. دا د ځمکې داسې ځانګړې سیمه ده چې طبیعت او وخت په ګډه سره جوړه کړې ده. میلیونونه کاله وړاندې کله چې دلته لرغوني اورغورځونکي غرونه وچاودېدل، د لاوې او ایش یوه غټه طبقه پر دې سیمه خپره سوه. د وخت په تېرېدو سره دا طبقه کلکه سوه او بیا په نرمې ډبرې سره بدله سوه. د پیړیو په اوږدو کې هوا او اوبو دا سیمه تراشلې ده. نن هغه حیرانونکې بڼې دلته ولاړې دي چې داسې ښکاري لکه دا ځای چې د بلې نړۍ یوه برخه وي. د دې عجیبو بڼو په منځ کې د پیریانو د چمنیو په څېر لوړې ستنې، ډبرینې پایې او ژورې درې لیدل کېږي. د لیرې څخه دا ډبرین جوړښتونه د یو اصرارناکه ښار په څېر ښکاره کېږي، لکه د یوه عجیبه کیسې څخه چې راوتلي وي. خو د کاپادوکیا راز یوازې پر همدې ډبرو نه محدودېږي. د ځمکې لاندې دلته پراخ ښارونه شته چې پخوا انسانانو په ډبرو کې کیندلي دي. باور دا دی چې د مسیحیت لومړنیو پیروانو دا ښارونه د پناه او ساتنې لپاره کارول، تر څو له ظلم او زورونې څخه ځان وژغوري. په دې ځمکنیو ښارونو کې ګڼ پوړونه موجود دي. دلته کورونه، ګودامونه، څاګانې او ان د عبادت د ځایونو نښې موندل کېږي. د دې پیچلې شبکې جوړښت دا ښیي چې د هغه وخت خلک څومره هوښیار او ځیرک خلک وه. کله چې لټونکي خلک و دې ژورو ساحو ته ښکته کېږي، داسې احساس کوي لکه بلې نړۍ ته چې ننوځي، هغه نړۍ چیرې چې وخت ولاړ پاته سوی وي. د کاپادوکیا جادو یوازې پر ځمکه نه دی، بلکې په اسمان کې هم ښکاري. دا ځای د نړۍ تر ټولو مشهور د ګرمې هوا د بالون سفرونو لپاره پیژندل کېږي. کله چې د لمر ختو پر مهال سلګونه بالونونه اسمان ته پورته کېږي او د لمر وړانګې پر لاندې ډبرینو درو باندې خپریږي، نو دا منظره دومره زړه راښکونکې وي چې په الفاظو سره یې بیانول ګران تمامېږي. په هماغه شپه کې داسې احساس کېږي لکه ځمکه او اسمان چې په ګډه سره یو ژوندی انځور جوړوي. دا تجربه د مسافرو لپاره له خوبه څخه کمه نه ده. دا نرمې ډبرې انسانانو هم د خپل ژوند لپاره کارولي دي. دلته سلګونه غارونه، کورونه او کلیساګانې جوړې سوي دي چې لا هم د تاریخ نښې په ځان کې لري. په دې ډبرو کې کیندل سوي معبدونه او کورونه دا ښیي چې انسان تل د طبیعت سره په همغږۍ کې د ژوند کولو هنر زده کړی دی. له یوې خوا طبیعت دې سیمې ته ځانګړې بڼه ورکړې ده او له بلې خوا انسانانو دا ځای خپل خوندي کور ګرځولی دی. کاپادوکیا نن یوازې د ترکیې یو طبیعي او کلتوري خزانه نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره هم یو بېساري میراث بلل کېږي. د دې درې اصرارناکې ډبرې او زړه راښکونکې منظرې دا ثابتوي چې وخت، طبیعي ځواکونه او د انسان هنر کله سره یو ځای سي، نو داسې بې مثاله تخلیقونه رامنځته کوي. کله چې انسان دلته ودرېږي، نو په ذهن کې یې دا پوښتنه راولاړېږي: آیا دا ځمکه رښتیا هم هغومره عادي ده لکه څنګه چې موږ یې وینو؟ کله هم بې شمېره رازونه د ځمکې په تل کې پټ دي چې له هغو څخه کرار پرده پورته کېږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.